بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یئ، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحال او آباد ساته. امین. عزتمندو، نن دی نوې او خاص وظیفه سره زستاسو مخکې حاضر یم. نن درته محترمو د هفته د ورځې ډیره خاص تیزترینه او سرکونکې وظیفه بیانوم چې محترمو د دې عظیم الشان وظیفه اثر او د دې حیران کن کمالات دا به تاسو حیرانه کی. زمونږ هغه رونه او خويندې چې د هغوی یو حاجت ته یو مقصد دی او دا حاجت او دا مقصد ورته ناممکنه په نظر باندې راځي چې یاره دا حاجت به می پوره شي او کنه، دغه مقصد او خواهش به می پوره کیږي او کنه، یا دا مشکل دی، دا پریشانی ده، دا مصیبت ته، دا تکلیف ته او ډیر وخت نه په هغه کې راګیر دی او د دې د حل کېدو ورته څه اسباب په نظر باندې نه راځي، هر طرف ته ناکامي ورته په نظر باندې راځي. نو د دې مشکل او د دې پریشانی د ختمېدو لپاره محترمو د عظیم الشان او د خاص وظیفه د زندګۍ کې صرف یو پیره ازمو کوي. ان شاء الله تعالی د دې حیران کن اثر به تاسو په خپل باندې محسوس کوي. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو اسې هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د چینل وزټ کړی وي، دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم، هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استادانو د هغې اجازت راکړې دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو که چېرې ستاسو تعویضونه پکار وي، ستاسو نقوش پکار وي، یا د دې چینل حوالې سره تاسو مونږ ته سره یا مشوره راکول غواړئ نو لاندې کمنټ کې تاسو ولیکئ. د دې نه علاوه زما عزتمندو، زما د حوصله افزایۍ دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې تاسو کمنټ کې ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله ښکلي الفاظ تاسو منشن کوي. دې دپاره زما محترمو چې ما ته حوصله افزایي میلو شي او د دې نه ښکلي وظایف زه تاسو ته راوړم. محترمو، وظایف به تاسو ډیر کړي وي، خو لیکن دا نننۍ د هفتې د ورځې د خاص او سرکونکې وظیفه به تاسو چرته هم نوي کړي. د ستاسو د تمام حاجتونو د پاره، د ستاسو تمام مقاصدو د پاره دا یو عظیم الشان وظیفه بس کافی ده. صرف او صرف یو پیره په خپل ژوند کې دا ازمو کوي. ان شاء الله تعالی چې څومره ناممکنه حاجات دی وي، څومره ناممکنه مقاصد دی وي، الله جل شانه به لازمن تاسو ته کامیابی عطا فرمایي. زما عزتمندو، که چېرې دستا دغه حاجت د رشتې متعلق وي او ته دا غواړې چې زمونږ چرته خوښه وي او چرته مونږ غواړو، نو زما محترم تاسو دا وظیفه وکئ. ان شاء الله تعالی منپسند ځای کې او د خوښې ځای کې به درته رشته میلو شي، بشرط د دې چې جایز مقاصد وي. داسې نه چې د رشتې په کولو سره تاسو بل چاته د تکلیف رسولو اراده لرئ، نو د دې لپاره اجازت بیا نشته. زما عزتمندو، بل ته تاسو نقصان او تکلیف رسولو لپاره که چېرې تاسو رشته کوئ نو بیا د دې وظیفې تاسو ته اجازت نشته. لہذا الله جل شانه به درته اسباب مهیا کی او رشتې به مو کیږي. هغه خویندې چې لا تر اوسه پورې د هغوی رشته نه ده شوې، نو دا وظیفه دی وکړي، ژوند به مو الله جل شانه بدل کی. د ستاسو په تصور کې به هم نوي، الله رب العزت به دغه بندش او دغه رکاوټ ختم کی. یا کاروبار او روزګار د چا نوي، د هغوی د پاره دا ډیره تیزترینه وظیفه ده. هغوی د په کامل یقین سره، کامل برواسه سره دا وظیفه وکي. کریم رب کاروبار او روزګار داسې مخ په ترقی روان کی چې دی ورته حیران شي. یا زمونږ خارونه او خويند چې بهر ملک ته تلل غواړي یا بهر ملک کې اوسېږي او هلته ورته سم مسایل دي، پریشانای دي، یا کاغذونو کې سم مسایل دي، ان شاء الله
الله تعالی دا عظیم الشان وظیفه دیو کی او دا الله جل شانه نه د پزړو سره دعاګانې وغوړي کریم رب دغه د کاغذونو مسائل یا نور سو مسائل وي یا د روزګار حواله سره سب پریشانی وي دغه به الله جل شانه ختم کی دغه شان زما محترمو د چا کاروبار او روزګار وی او دا وظیفه وکي الله جل شانه به په دغه کاروبار او روزګار کې عظیم الشان برکت واچي یا کاروبار او روزګار شته دی خو د انسان ته ذهني سکون نشته او زړه په سکون نه برکت ورکی نشته نو دا خاص وظیفه دا غي د پاره هم زما عزتمند تاسو کول شي الله رب العزت به د انسان د پاره کافی کیږي او برکات او ثمرات به الله جل شانه دومره د دوی پر رزق کې ور داخل کی چې دل به بیا داغه د سنبالولو چل نه ورزي او د زړه سکون به ورته ملو شي نو محترم او د عظیم الشان وظیفه د قران عظیم الشان د یو مختصر آیات مبارکه وظیفه ده او د الله جل شانه په پاک کلام کې ډېر لوی طاقت ته ډېر لوی اثر ده د دې په ذریعه باندې انسان الله جل شانه ته ورنږدې کیږي او د الله جل شانه محبوب بنده جوړیږي او چې یو سړی د الله رب العزت د کلام ورد کوي وظیفه کوي نو دا انسان به د الله رب العزت په نظر کې څومره درنوي محترمو مونږ ته پکار شي دروازې په صحیحه کې مونږ د قران پاک تلاوت کو او په دې باندې پابندي ساتو چې کوم ټایم هم مونږ ته موقع ملاويږي فرصت ملاويږي چې مونږ یو صفه دو صفه چې څومره مونږ کولی شو چې تلاوت وکړو چې زمونږ د زړه لګاو او محبت د قران عظیم الشان سره وي د قران عظیم الشان چې کوم برکات دي او د قران مجید چې کوم معجزات دي نو دغه برکت په مونږ ته بیا حاصلېږي نو محترم او د آیات مبارکه چې تاسو ته په سکرین باندې هم په نظر راځي حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم حسبي الله زما د پاره الله رب العزت کافی دی نو زما عزتمندو چې دستا د پاره الله رب العزت کافی شو نو دستا د پاره دا خوشحالي هم بیا ډیره ده دستا د پاره به الله جل شانه کافی کیږي که حاجت دی وی که مقصد دی وی که کاروبار دی وی که روزګار دی وی که رشتہ دی وی هر جائز مقصد کې به الله جل شانه د انسان ته کافی کیږي نو چې زما محترم یو انسان د پر الله جل شانه کافی شي او د الله جل شانه غیبی مدد ور سره شامل حال شي نو بیا به د په ژوند کې نه سم مسله راشي نه به ورته څه پریشانی راشي نه به ورته څه مشکل راشي دا مشکلات او پریشانی به ورته الله جل شانه ختم کی او د ژوند په سکون سره په آرام سره تیریږي و زما عزتمند اعظم وظیفه طرف ته مکمل ترتیب او طریقې کار ز تاسو ته بیانوم زما محترم او ترتیب او طریقې کار د دې د چې دا وظیفه به تاسو د خالی پرز باندې د هفته پرز باندې چې سټه ممتاز ته موقع ملو شو نو تاسو دا وظیفه کولی شئ د لپاره د هفته پرز باندې څه خاص ټیم مقرر نه دی زما عزتمندو خامخا د هفته پرز باندې او د پدې رز باندې سټه ممتاز ته موقع ملو شو نو دا وظیفه تاسو کولی شئ بس چې کله تاسو فارغ یې د فارغه مطلب دا دی چې تاسو توجه دیان او یقین دا مکمل وظیفه طرف ته وی چې پورا توجه سره تاسو دا وظیفه وکړئ نو زما عزتمندو د ټولو نامخ کې به درې پیرې تاسو درود شریف وایي خدا دا چې درود ابراهیمی تاسو وای د دین پس به د آیات مبارکه حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم دا به 313 مرتبه 314 پیره به تاسو دا اولولې د دین پس به زما عزتمندو بیا درې پیره تاسو درود شریف وای او بیا به د الله رب العزت په دربار کې د دعا د پر لاس پورته کوي ان شاء الله تعالی تاسو هر قسمه جائز خواهشات به الله جل شانه تر سره کوي او پورا کوي به زما محترم امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه بس تاسو ډیره زیاته خوښی وي که ویډیو مو خوښی وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاویږم تاسو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ د لوی الله په امان